نن د اتوار ورځ ده او بېګا د اتوار شپه وه که نه د ټولو خلکو ډېرو ځایونو کې ودونه وه که نه په هر ځای کې مې نافرماني ولیدله هر ځای کې مې خفګان وکتلو هر ځای کې مې د ګانو بجانو پروګرامونه وکتل هر ځای کې مې د بې حیایۍ ماحول وکتلو هر ځای کې مې په عیاشۍ فحاشۍ باندې مسلمان وکتلو چې په لاسونو کې روپۍ نیولې دي او په هغه بې حیایۍ باندې لګیا دی روپۍ شیندي که نه ای غافله مسلمانه ستا مدرسې ته ضرورت دی ستا طلباو ته ضرورت دی ای غافله مسلمانه هغه کونډې ابۍ ته ضرورت دی د هغې بچو ته ضرورت دی معاشرې ته ضرورت دی ای غافله مسلمانه داسې مه کوه واپس شه د مال او دولت به ستا دپاره د هلاکت او د بربادۍ سبب جوړ شي که نه خفه کېږم در باندې مه کوه دا ځمکه الله ته سوال کوي په کومه ځمکه چې اعلانیه ګناه کېږي الله ما ته د دوی د دې بې حیایۍ نه ډېر تکلیف دی الله ما ته دومره توفیق راکړه چې دا خلک ځان ته راکاږم رحمتا للعالمین پیغمبر فرمای من خو د خلوت ګناهونو برباد کړو که نه واورئ زما دا فریاد لږ د زړه په غوږونو یې واورئ که نه په دې خیال مه اورئ چې تقریر دی بیان دی ټول عمر هم په دې خیال واورېدله په دې م واورېدل خو په دغې م وباسل که نه داسې ګناه کې اخته یو داسې غفلت کې اخته یو که نه چې زموږ اعمال یې وسوځول ابن ماجه شریف کی روایت دے دا اللہ نبی فرمائی رحمتا للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابو تتاست پتلا پورز دا حشر بس خلق داسی چی اغوی سر با اعمال وی دا اعمال حسن بورسری او دا تهاما غرم را اعمال بورسری خوا خود دوی اعمال بداسی داسی دا گرد و غبار غنتی اڑاوشی ختم بشی دا اعمال بے اس وزن لري دا اعمال به د رب په دربار کې قابل قبول نه کنا اخو غمجن خلقو کنا حضرت صوبان صحابی دے رضی اللہ تعالی عنہ راوچت شو یا رسول اللہ دا به کم خلقی دا به کم خلقی دا اللہ نبی فرمائی دا راتلون کی خلق دی دا به مسلمانانی خوا یا رسول اللہ دوی به صدا سے عمل کئی چی دا اعمال به دوی قابل قبول نہیں رحمتا للعالمین پیغمبر فرمائی دوی به د خلکو په مخ کې ډېر پاک صفا سترا دوی به جماعت تمځي دوی به حج لمځي دوی به روجې هم نیسي دوی به د شپې تهجد هم کوي دوی به نیک اعمال کوي که نه خو د الله نبي فرمایي دوی چې کله خلوت کې تنهایۍ کې شي که نه دوی به ګناه کوي